کم انسان چې دنیا کې ژوند تیروي نو هغه باندې به خوشحالي م راځي، راحت به پې م راځي او امتحان به پې م راځي. خو لیکن رونو کله چې په انسان خوشحالي راشي، راحت راشي، د اطمینان ژوند ورته میلاو شي، نو د دې انسان دپاره پکار دی چې د الله پاک جل شانه شکریه ادا کی او الحمدلله وای. او کم سړی چې په اطمینان باندې، په خوشحالی باندې، په راحت باندې د الله پاک جل شانه شکر ادا کوي، الله پاک جل شانه فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم او ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کو چرته یو سړی زما په نعمتونو شکریه ادا کی نو زه ول زیاتو مخامخه. او کو چرته یو سړی راغو او هغه باندې تکلیف ژوند راغو، هغه باندې مصیبت راغو، هغه باندې مرګ راغو، هغه باندې ناګهاني آفت راغو، رونو دا به ګورئ د صبر ژوند تېروي ښه. او کم سړی قسم ده چې د بې صبرۍ ژوند تېر کړي دنیا یې خرابېږي ګورئ او آخرت هم خرابېږي. یو زمونږ لوی لوی اجله صحابه کرام تیر شوي دي، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او حضرت سیدنا علی عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ او حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه. دې ټولو د هغه انسان په باره کې بیان کړی ده چې کم انسان باندې تکلیف راغو او د بې صبرۍ نه کار واغستو. علماء کرام فرمایو د دې صحابو نه روایات نقل کوي، غالبا د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول ده وایي کم سړي باندې چې تکلیف راغو او د دغه وخت کې د بې صبرۍ مظاهره وکړه او بے صبریو کا وی دابو پا خپل عمل نامی کې دومره گناهونه عمومی لکه دریای نیل په مصر کې یو غټ سمندر ده، د هغې چې څومره قطرې دي هغه سمندر اوبه راوالی او هغه قطرې کې ساس کې نو څومره ساس کې چې د هغې سمندر نه جوړیږي، وی دومره گناهونه به د دغې مسلمان په عمل نامه کې راشي چې کله د باندې تکلیف راغو د بې صبرۍ مظاهره وکړه. نو لہذا رونو صبر کم انسان باندې چې تکلیف راغو د صبر وکړو. الله پاک جل شانه فرمائی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیشک الله پاک جل شانه هغه ته اجر ورکوي بې حسابه. رونو د خدای پاک جل شانه د اجر چاته معلومات ته موږ ته پته شته نه. نو صبر په دنیا کې دا ډېر لوی شی دی. رونو زمونږ په دې محله کې بله ورځ یو نوجوان وفات شوی ده، زمونږ ورورو حاجي افتخار صاحب رحمه الله او د هغې نه مخکې یو بابا وفات شو سبزلي ماما. ټولو باندې رونو دا تکالیف راځي دنیا کې. مرګ ګورې په هر چا راځي ښه او مرګ غټ تکلیف ده که نه. یو مبارک پیغمبر تیر شوی ده پخوا زمانه کې، نو هغه ته یو بوډۍ راغه او ډېره ژړېده ورته، د هغې بچی وفات شوی یو زوی و، نو هغه ډېره ژړېده. یقینا چې د چا بچی وفات شي هغه ته تکلیف رسي. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی چې خدای پاک جل شانه پرشتو ته دغه ټیم کې حکم فرمایی اے پرشتو تا زما د بنده لخت جگر واغستو، زما د بنده د زړه ټوکړه مو واغسته چې کله د چا بچی وفات شي. نو پرشتې ورته وایي او صاحب وی ښه زما بنده سوی خدای پاک جل شانه سره د دې نه چې عالم الغیب ده. پرشتې ورته وایي صاحب ستا حمد ادا کولو او ستا صبر الله صبر کولو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی پرشتو ته الله پاک جل شانه او فرمایی اے پرشتو تاسو په جنت کې یو کور جوړ کئ او د دغه کور نوم کیدی بیت الحمد. او کم مسلمان چې د خپل بچی په وفات باندې صبر کړی ده د هغه دپاره جنت کې یو کور جوړ کئ او د هغه کور نوم ولا بیت الحمد کیدی. رونو صبر دومره لوی شی ده ګورئ، خو رونو ګورئ ګران کار ده، قسم ده ګران کار ده صبر. نو یو بوډۍ راغه
او هغه مبارک پیغمبر ته علیه السلام ته وای وی سیب بچی مې وفات شوی ده ناغې بې صبري کوله اخو د صبر تلقینو لیکن یو ډاکټر له لاړه ډاکټر ته وای ډاکټر صاحب زما بچی وفات شوی ده نو که تا سره څه دوایي وي نو چې زه هغه بچي له ویر کړم چې هغه پرې بیدار شي او ژوندی شي بعد ساده لو خلک وي که نه ډاکټر ډېر پوه او ډېر حکیم انسان و هغه ورته وایي مورې وایي ستا بچی به په ژوندی شي خو که زما یو شرط منې وی څه شی وی ماله د اوو کورونو نه داسې اوو کورونو نه اوبه راوړه چې هغې کې مړی نه وي شوی هغه ښځې ورته وی بوډۍ وی ډاکټر صاحب دا خو به زه اوس راړم یکدم سره چې لاړه او یو کور ته به دروازه وټکوله نو چې هغوی به راووتل وی تاسو کله چېرته مړی شوی ده که نه وی او وی ما نیکه مړ شوی زما نیا وفات شوی وه زما بچی وفات شوی بل کور ته به چې لاړه وی تاسو کره چېرته مړی شوی ده په دې ژوند کې هغوی ورته وی او زما غټر نیکه وفات شوی او زما مخکینی نیکه وفات و حتی کې دغه بوډۍ په اوو کورونو باندې وګرځېده خو د اوو کورونو نه اوبه ورته میلاو نه شوې چې هغه ډاکټر له راغه نو اطمینان یې زړه وکړو وی یاره دا مرګ دا ګوره د هر کور داعي ده او دا به هر کور ته راځي نو وی که زما بچی مړ شوی ده زه به هم دغه شانتې صبر وکړم رونو صبر ډېر لوی شی ده صبر چې چا کړی ده یو صحابیه وه ابو سلمه رضی الله تعالی عنه یو مبارک صحابي تیر شوی ده هغه صحابیه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه خاون وفات شو چې کله خاون وفات شو نو دا وای انا لله و انا الیه راجعون دغه صحابي مبارک د دین سوره د مخ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه اوریدلیو چې کم سړی باندې تکلیف راغو او د انا لله و انا الیه راجعون وی د دغه نعمت فوت شوی په بدله کې ولا الله پاک جل شانه د هغې نه ښه نعمت ورکوي دغه صحابي مبارک چې راغو نو کور کې دا فرمان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کو چې ذکر کو سوره د بعد دا صحابي مبارک وفات شو دی بی بی مخې سره ووې انا لله و انا الیه راجعون رونو ګوره چاته چې څه تکلیف پیښ شي دا به هر حالت کې وایي یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک تشریف فرماو او ډیوه بله وه ډیوه او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک ورسره ناسته وه او ډیوه مړه شوه پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل انا لله و انا الیه راجعون حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک ورته فرمایي وی سیب تا د ډیوې مړېدلو په باره کې هم دا وفرمیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل وی عائشه رضی الله تعالی عنها وی کم مسلمان ته چې په هر څه باندې تکلیف رسی او د هغې تکلیف رسیدلو د وجې نه ده وویلې انا لله و انا الیه راجعون الله پاک جل شانه د هغې نه بهتر نعمت ورکوي رونه دا ډیوه چې بلې وي ډیوه او مړه شي سړی لګی وي کار لیکي کتاب لیکي او ډیوه ورته مړه شي نو دا خفه شي که نه وروره که د یو انسان د بچي د یو مور د پلار د بچو ډیوه الله پاک مړه کي معنا څه یعنی وفات کي او ژوند ولا ختم انا لله و انا الیه راجعون الله پاک جل شانه به ول د دې نه بهترین نعمت ورکي دغه صحابیه د پیغمبر علیه السلام مبارک په وینا باندې عمل وکړو او د صبر مظاهره یې وکړو چا چې صبر کړی ده هغه ته الله پاک جل شانه ګوره دنیا کې هم اجر ورکوي خو لیکن دا صحابیه مبارک ځان سره وایي چې خدای پاک د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه غونته بو نیک سړی ما ته به چرته میلاو شي خاون می بل خاون به ما ته داسې نیک چرته میلاو شي د دې صحابیه مبارک چې عدت تیر شو کومه ښځې چې خاون وفات شي او 4 میاشتې او 10 ورځې په کور کې ناسته وي عدت دې ته وایي دا به نه رانجه اچوي
نه به ښایسته کپړې اچوي د زیب و زینت والا او نه به داسې د زیب و زینت والا لباس استعمالوي نه به خوشبو پورې کوي. لیکن کله چې عدت پوره شروع جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته پیغام رواستولو او دا یې وی ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیبي ته وی تما سره نکاح وکړه. هغه صحابیه دا وی دا د پیغمبر علیه السلام مبارک د مبارک وینا انا لله و انا الیه راجعون برکات تی. وی کو یو طرف ته حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ نیک صحابیو مبارک صحابیو خو بل طرف ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک غونته عالی شخصیت ما ته د نکاح پیغام راوستولو. رونو کم خلق چې هغه په تکلیف باندې صبر کوي الله پاک جل شانه ورته ګوره د صبر بدلی ورکوي. یو دل حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله رونو ډېر صابر شخصیت تیر شوی ده او مونږ استاسو د هغه په مذهب باندې روان یو او ځان ته احناف وایو ښه. د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې یو او د هغه په طریق چې کم اقوال ذکر کړي دي او د امت لپاره د قرآن کریم نه او د احادیث مبارکو نه کم استنباط کړي د هغې پسې روان یو. یو ځل داسې چلو رونو دا احادیث مبارکو کې ردي چې کمې کونډې ښځې وي کونډې نو دا تاسو په نکاح باندې ورکوئ. نو یو ځل د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله والد محترم وفات شو تقریبا د 100 کالو په عمر کې. رونو صبر پورې ویم ښه او مور بیبي تقریبا 90-99 سال کې ژوندی ده خو خاوند وفات ته. نو یو ځل حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو سړی راغو او دا ورته وای هغه سړی وی زه د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله صبر معلوموم چې د کې صبر شته او که نه. وی خلک خو ډېرې خبرې کوي په دنیا کې چې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله داسې صابر شخصیت ده. نو هغه وله راغو او ورته وای صیب وی تاسو خو د شریعت مبارک نه خبر یی چې کونډې ښځې په نکاح باندې ورکوئ. نو وی که ستاسو خوښه وي نو ستاسو مور بیبي به زه په نکاح باندې والم. رونو که دا نن چاته ووایه څه به کوي دا لرګی به روان نه لیو په دې ما. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي یقینا چې دا د شریعت حکم ده خو وی زه مې د مور بیبي نه تپوس کوم. رونو دا سړی و پورې خاندېدو. صبر ګوره بهترین شی ده ښه. دا سړی و پورې خاندېدو. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله پاسېدو او چې یو قدم 2 قدمه یې اخیستل دا کم سړی چې تپوس کړی و د ده په ګېډه کې درد لګېدو او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله پسې منډې وایي سیب ودره. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه په خپو کې راپرېوت او مړ شو. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله وفرمیل وی دا د ابو حنیفه صبر ورسره داسې چلو شو. رونو صبر ګوره بهترین شی ده. هر تکلیف چې راغو مرګ راغو مالی تکلیف راغو بدنی تکلیف راغو جانی تکلیف راغو هر قسم تکلیف راغو ته به څه وایې انا لله و انا الیه راجعون. نو صبر اللہ پاک جل شانہ فرمائی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کم خلق چې په تکالیف باندې صبر کوي په مشکلاتو باندې صبر کوي او هر قسمه تکلیف چې راغو د صبر وکړو الله پاک جل شانہ فرمائی هغوی ته ګوره زه به اجر بغیر حساب ورکوم. احادیث مبارکو کې د صبر په باره کې ډېر زیات تاکید راغلی ده. ګوره خو رونو صبر وایسته ته مونږ خو صبر واو خو صبر وایسته ته صبر به کم ټیم کې کوي. مرګ راغو تکلیف راغو نه اول حالت کې به ګوره واویلا نه کوي او داسې نه چې اول حالت کې ځان خستړی کې او چې بیا د
دمه پریوزې بیا وایي صبر مې ده نه دې ته صبر نشي ویلی. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په لارې باندې تشریف وړلو. یوه بوډۍ وه هغه قبر ته ناسته وه او ژړېده. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي بوډۍ صبر وکړه. هغې د خولې نه داسې نازیبه الفاظ راغل او پته ورته نه وه چې دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته پیغمبر علیه السلام مبارک ته نه تشریف یوړو. دغه بوډۍ ته پته ولګېده چا ورته وی دا خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته. بس یکدم یې منډه کې او پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي وی صاحب زه خو پوه شوي نه یم. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته څه فرمایي انما الصبر عند صدمة الاولى صبر ګورې اولني ټیم کې وي چې ستړی چې بیا خو خود صبر دروره نه قسم ده کو چا صبر کړی ده که نه هغه ته الله پاک جل شانه ګورې دنیا کې د هغې بدله ورکړې ده او قیامت کې خو لوی لوی درجات دي جنت ته به لاړ شي. نورونو چا باندې چې تکلیف راشي هغه له څه پکار دي چې اول کلمه دا وایي انا لله و انا الیه راجعون. د دې معنا څه درونو؟ د دې معنا دا ده چې خدایه پاکه مونږ ټول ستا یو. رونو زما په ځان کې ولې ته وس شته څه یا د تاسو شته څه؟ د چا هم نشته. دا څومره چې جومات کې ناست یو مونږ په خپل ځان ګورې وس نه لرو. کله الله پاک جل شانه وغواړي مړ به مو وکړي او کمې پورې مو ژوند لیکلی وي د الله پاک جل شانه قدرت ته ژوند مو به لیکلی وي بس تر هغې پورې به رسو. نو صبر دا ډېر لوی شی ده رونو. ما راته وی چې د دې معنا څه ده انا لله بېشکه مونږ ټول د الله جل شانه یو و انا الیه راجعون او مونږ ټول به الله پاک جل شانه ته واپس ځو. رونو مونږ یو ځل نه و داسې حالت چې ګورې مونږ نه و په دنیا کې او خدای پاک جل شانه پیدا کو د هغې نه بعد چې اوس ژوند تېرو بیا به ټول الله پاک جل شانه ته مخې ته ځو. مرګ به راځي د مرګ نه بعد به د محشر زندگی راځي د الله پاک جل شانه ملاقات پر راځي. نو کو چا صبر کړی وي په تکالیفو باندې هغه ته به الله پاک جل شانه څومره اجر ورکوي. رونو حدیث مبارک کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې مسلمان ته په هر تکلیف باندې اجر ملاویږي حتی الشوکه تر دې پورې چې یو ازغی دی په خپه کې مات شو نو په هغې هم ګورې اجر ده. تو دغې وخت کې هم انا لله و انا الیه راجعون ووایه الله پاک جل شانه به تا ته په دې باندې هم اجر درکوي. او وروڼو بیا چې غټ تکلیف راغو غټ مصیبت راغو نو بیا خو به نور هم ډېر تکلیف ډېر لوی اجر ملاویږي. الله پاک جل شانه دې مونږ ټولو ته صبر نصیب کړي او خدای پاک جل شانه دې زمونږ دا کم وروڼه یا مشران وفات شوي دي الله پاک جل شانه دې د دوی پسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي او په هغې باندې ورته اجر جزیل نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین.